ترنم نړۍ جاري ساتو او ښاغلي طیب الله خان صاحب ته خواست وم چې راشي او ترنم دغه جاري صاحب خپلې خبرې وکړه. یا مېلو کوي یا وزدا کوي یا وزدا اول کو زه به دغه تسلسل وساتم احساس چې زمونږ جرنیل صاحب په امر جاري کړي یو وخت جرنیل صاحب سره درې نیمې بجې امر جاري کړي چې راشه او سیدي دغسې خبره ده نه هغه هم زه دغه نه کوم د کتاب خو دا خبره ده یو خبره را یادېږي چې په دې دغه باندې په دې سوالګرو پابندي لګېدلې وه لکه پولیسو به نیوله یو سړی راغلی و یو دروازه کې ولاړ و او داسې سر یې ښکته کړی و دا خیال و چې دلته خو پولیس نشته دی د هغه به نو کیسه یې شروع کړه پرون مې څه نه و خوړلي سهار مې نه و خوړلي نن غرمه مې نه دي خوړلي چې داسې بار یې وکتل نو هغه وردی والا و ورته ماښام یې هم نه خورم پروا نه کتاب خو نه چا راکړی دی کرای نه کړي پروا نه وخت ستاسو د ساحل صاحب خو تاسو ټولې زموږ نه ښه پېژنئ زه به د ساحل صاحب باره کې چې څومره ما پېژندلی و دوه درې خبرې دا وکړم چې ساحل صاحب بیخي سوچه سړی دی هغه کې هېڅ بناوټ نشته دی هېڅ داسې هغه پکې نشته څنګه چې دننه دی همداسې بهر هم دی بلکې د دننه بهر پسې ما ته یو څو شعرونه را یادېږي چې هغه غزل یې داسې دی چې څوک په خوب کې راته وایي پاسه پاسه سپین سبا دی پاسه سترګې کړه راپورته بېګانۍ خوب دې رښتیا دی څه په غرب غرب یې راویښ کړم خدایه دا لیونۍ څوک ده څه په غرب غرب یې راویښ کړم خدایه دا لیونۍ څوک ده زړه په درز 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 نارې کړي لا تر اوسه په درزا دی او د دې غزل هغه مقطع چې ده نو هغې ما کله اورېدلې وه نو ما په ساحل صاحب ته ډېر نظر کوم هغه مقطع کې وایي چې په ظاهر کې باطن دی په باطن کې ظاهر دی په ظاهر کې باطن دی په باطن کې ظاهر دی د ساحل ژوند د ملنګ دی د ساحل زړه د باچا دی د دې چې څومره سوچه دی او څومره خالص دی د دې باره کې چې داسې خپل یو دوه درې یو خو د ساحل صاحب یو بل کمال هم دی چې ډېر انتهایي شوق دی لکه د په ناستو او په ګپ کې د هر څه نه هغه ګپ جوړولی شي او خندا او محفل کې دغه کولی شي د دې شوق یو مثال دا ویل چې موږ کابل ته تلو ساحل صاحب راسره و د اسد دانش د زوی واده و نو چې کابل ته ورسېدو هلته دغه هغه پوسته وه دوی ورته پوسته وایي د راشد چکمن هغې کې یو سړی ولاړ و فوجي و هغه چې دغه زمونږ د پلرکو چې دا دروازه خلاصه شوه نو هغه سر راښکاره کړو ټولو ماسکونه اچولي وو نو اول یې په فارسۍ کې وویل وایي ماسک راکش کړو بیا په پښتو کې ویل دا ماسکونه کوز کړئ چې موږ ماسکونه هغه کړه ټولو ته یې داسې په نمبر وکتل بیا ویل ځئ ساحل صاحب ما ته وایي طیب خانه وایي دا څه یې ویل دې سړي او څه یې کول ما تالاشي کوله نو ده خو هېڅ هم ونه کړه موږ ته یې ویل چې ځئ ما زموږ مخونه یې وکتل پته ورته ولګېده چې دا شریفانان خلک دي نو ځکه یې وویل چې ځئ خوا داسې ویې خندل وایي په کابل کې مې لومړی هوښیار سړی سهار د دې خالص خبره چې زه کومه موږ د شپه وکړه سهار استري وله راوړه چې استري راوړه نو زه ساحل صاحب پسې وللم ساحل صاحب کپړې راکړه میا و پیشه په خیل صاحب هغه نه مې کپړې راواغستې نو ساحل صاحب ته مې وایي ساحل صاحب کپړې راکړو څه دوی کوې ما وایي استري کوم وایي استري شته ما دا وایي ما استري راوړه زه یې خپله کوم ما نه ته کپړې راکړه ته مشرې ته به یې څنګه کوې وایي نه وایي تا باندې نه کوم ما ورته ساحل صاحب د ډېره ښه استري کوم وایي زما نه ښې نه شي کولی ما ستا نه یم خو نه مړه ما ټول عمر درځي ته به یې ما نه څنګه وایي داسې ډېر واقعات دي چې لکه هغه زه ځان سره یاد کړم نو ما ته دا احساس وشي چې سابل کې یو ځل هغه تاسو هم زما په خیال هغه کې وایي په باچا خان مرکز کې چې راشد ورته ویل چې اوس خو دې په مزو سر شوې لکه د پښتون رسالې مدیر شوې او غټ څه نه مړه وایي دا څه شی دی
هلته به مې په دغه کې 2 جوړې جامې وګنډلې 1500 روپۍ مې واخیستې سمه پاچاهي وه دا څه شی دی که نه نو ساحل صاحب زه دا اقرار کوم چې ډېر انتهایي خالص سړی دی یو وخت کې به ما کله ناکله چې شروع کړي داسې دا پخوانۍ خبره ده چې ما ته به کله ناکله دا وکړي چې دا ډېر مغروب سړی دی 2-3 ځل یو ځل به سګران باچا الله پاک دې وکړي زما داسې پېژندګلو وکړه بیا داسې څه وخت بعد میلاو شو بیا چې بل ځل راغی نو ما ورته ویل ما یاره کاکا حاجي داسې مه کوه زما پېژندګلوي ولې وایي ما دا سړی چې د کار ځل ورته میلاوېږي نو د نوي سره به ورسره پېژندګلو کوي نه دلته څوک یادېږي نه یادوي ما دا داسې مغرور غورته کې دی بیا د ده په ځای کې ناست ویله خبره دې ما ته یاده ده وایي ما نه هېر شي ما چې پرې سوچ وکړو بیا مې دی دغه کړ نو هغه زما په خیال چې هغه بیخي دی حقیقت وایي ځکه په لکونو خلک ده سره میلاوېږي او ځای په ځای تعارفونه کېږي خو چې چا سره یو ځل دا مې وکته چې داسې د یارانو یار دی چې یو ځل کوم سړی وپېژني نو د هغه سره بیا تر د ده چې کومه هغه د یو څه وخت مخکې اسد دانش صاحب دي او دوی څو ملګري د کابل نه راغلم نو ما زه یاسې تنګولو دپاره راشد هم ورسره راغه ته تللی و پېښور ته میا صاحب دوی د هغه ځای نه د شپې جمع و 9:30 بجې وې چې دوی د ساحل صاحب ځای ته تللي وو نو هغه هلته تپوس کړی و چې تاسو څنګه چې دی نشته نو تاسو څنګه راغلئ وایي موږ خو د پېښور نه راغلو په اسلام آباد کې پاتې شوی دی نو ساحل صاحب ټلیفون وکړ ما ورته ویل ساحل صاحب دا د دوی ته ولې رانغلې ما دا د دوی قصور دی چې دوی د پېښور نه روانېدل او ما ته یې ویلی ول چې دوی ته رسېدل زه به هم درغلی وی دوی اوس درغله اوس دا جمع دی دغه لړې دي او تیارې دي او په دې وخت به زه څه وکړم مړه وایي که تا د زړه کړه که نه ته اوس هم راتلې بیا دا شیر عالم او یو 2-3 ملګري وو مونږ ویل زه درته وایم چې ته روان شه مونږ د شپې 12:30 بجې ورسېدو نو ما ورته د دې ځای نه وویل چې ساحل صاحب چې زه د رسم نو شپه به تېرې دا جمع دی نو تاسو به ګپ هم لګولي او دا غم کړي نو زه به هلته څه وکړم وایي چې ته دا څو پورې ته نیم د شوی موږ به تا سره ګپې لګو خو ما هغسې وه چې موږ لاړو نو دا شیر عالم ګواه دی چې ساحل صاحب د شپې 3:30 بجې پورې موږ سره ناست وو ما بیا په زور پاڅوم چې بس دغه خپله خبره واپس هلم زه سهار چې مانځله پاڅېدم نو دی داسې راغی او داسې سر یې ښکاره کړه کسان یې وڅالل که نه ما ځان ویده کړو ما خو خوب هم نه دی کړی دی بیا زما په خیال چې سهار لمر راختو نو ساحل صاحب ما 3 یا 4 پېرې په 3 ځل یا 4م ځل چې دی ما ولیدل چې راغی نو زه نانیغ شوم دا نور بیا هم ویده ما یې ساحل صاحب تاسو لکه چې وایي نه ډېر خوب مې وکړ خو ما ویل چې هسې د دوی زما نه مخکې پاڅي بیا به وایي چې دی ویده دی او مونږ به پاڅېدلي نو چې دی بیا راغی کېناست نو ساحل صاحب ما کتلی دی چې هغه ډېر انتهایي سوچه انسان دی او ډېر خالص انسان دی د هغه زما په خیال شعر خو لکه زمونږ د ټولو مخکې دی او مونږ ته د ټولو ته پته ده چې هغه د دې پښتنو ډېر لوی شاعر دی خو دا سړی په شخصیت هم ډېر خالص دی او ډېر زیات خوب دی ډېره زیاته مینه ده پکې نو د ساحل صاحب باره کې خو دا تاسو مشران ناستې دي زمونږ نه ډېر پېژنې او هغه باره کې خبرې نه ختمېږي خو دغه څو خبرې ډېره زیاته مننه ډېر سخت بیخي مې ماته خراب ساحل صاحب په باره کې مې اوس نه پرونی ټیک کولونه غزل ووایم که د ساحل صاحب باره کې مې څه لیکلي د ساحل صاحب دا ول ووایم پسې غزل ووایم وړاندې د لار خود پسې روان دی ساحل وړاندې د لار خود پسې روان دی ساحل اوس میر د شاعرانو د کاروان دی ساحل لا هغسې بریښي په غزلو کې مستی لا هغسې بریښي په غزلو کې مستی جوړ شوی نه دی
هاغه سلازوان د سایل فراز تخیل هر ګدړ غواړي آباد فراز تخیل هر ګدړ غواړي آباد ښکاریږي چې د امن په ارمان د سایل ښکاریږي چې د امن په ارمان د سایل رنگونه حماد الفتنو علامت رنگونه حماد الفتنو علامت هم قام دے هم وطن دے هم جانان دے سائل هم قام دے هم وطن دے هم جانان دے سائل چنغاڑی لفظنو کہ ہر ناس ہارا ادا چنغاڑی لفظنو کہ ہر ناس ہارا ادا خبر پکگلی چنو د دوران د سایل خبر پکگلی چنو د دوران د سایل هیڅ کلای په هیڅ بیا خرڅ کړي نه دی ځان هیڅ کلای په هیڅ بیا خرڅ کړي نه دی ځان دا چا درته ویلي چې ارزان دی سایل دا ته به ورته ښایي څه سبق د نظریو دا ته به ورته ښایي څه سبق د نظریو څو بارې په دې لاره قربان دی سایل څو باره په دې لاره قربان دی سایل ښکاریږي چې ستم ورته طیبه تماشا ښکاریږي چې ستم ورته طیبه تماشا د دار په سر په تمای د جانان دی سایل د دار په سر د جانان دی سایل اوس میر د شاعرانو د کاروان دی سایل